محترم دی یو حدیث د امام احمد رحمه الله یاغه وضاحت کېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ادب دا خودلې دا چې کله خلق وینو سره او سپین جمع کوي داغه جمع شروع کړی وی نو تاسو دا څو کلمې دي دا ځان سره خزانه کو دا ځان سره خزانه جوړه کو دي نه او دې کې اشاره وی چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې د مور او پلار نه زیات مهربان ده دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته داسې خبره خودلې دي چې هغه همیشه په کار راتلونکي وي د رب العالمین د دې آیات مقصد هم امدادا چې رب فرمایي ما عندکم ينفدو اے د ما مخلوق چې تاسو سره څه شي دي دا ختميږي که هر شي د انسان سره مال او دولت دا بچی دي روغ صحت دا ځواني دا انسان سره چې څه دي بس دا ختمې دوه دي وما عند الله باق او د الله سره چې څه دي هغه همیشه دي اجر او ثواب دی الله همیشه ده جنتونه دی الله همیشه دي الله دې مون حفاظت کی جهنم دی الله همیشه ده دی الله هر یو شی چې دا هغه باقی پاتې کیدونکي بادشاہي دی الله باقی ده زور دی الله باقی ده نو دیو جن رسول الله زموږ ته داخلي چې تاسو داخل غوینو چې سرا او سپین جمع کوي فقر ذو هؤلاء الكلمات امام امت تاسو دا کلمې ځان ته خزانه کو او دغه بعد حصہ مخکې جمعه کې 13 شو آخري دا ذکر و چې واسالک قلبا سلیما الله زده تانا سلامتی والا زړه غواړم یا الله روغ زړه دې نه غواړم سالم زړه دې نه غواړم ورپسې نبی هم دا فرمایلیو چې دا کلمه ځان سره خزانه کو واسالک لسانا صادقا الله رښتینی ژبه دې نه غواړم صدق والا ژبه رښتین والی والا ژبه یا الله دې سوال کوم ګوره دې الله رب العالمین انسان ته دا جسم ورکړې بدن نو دا هر یو پرزا هر یو اندام ډیر قیمتي ده او د دې هر یو قدر انسان ته الکیږي چې کله د انسان نه دغه اندام اغلړ شي دغه نه انسان محروم شي نو دغه بیا قدر ډیر زیات وتراشي خدا دوسی زونه نبی صلی الله علیه وسلم د دې لپاره ډیر سوالونه کړي یو د زړه لپاره او یو دی ژبه د پاره چې کله د رسول الله صم حدیث مونږ ګورو نو دا ژبه او زړه دا په ډیرو ځایونو کې نبی هم یو ځای ذکر کړی د دې یو ځای تذکرہ را دي نبی هم دا دعا کوله اللهم طهر قلبي من النفاق یا الله ما دا زړه د منافقت نه بچ هو عملي من الرياء یا الله ما عمل د ریاکارۍ نه بچ کی ولسانی من الكذب یا الله ما دا ژبه دا د دروغ نه وسات ژبه د پاره هم نبی صلی الله علیه وسلم دی الله نه دعا وغوښتله ځکه دا ژبه چې دا د زړه ترجمان وي زړه کې یو خیال یو فکر یو خبره یو سوچ راځي ژبه دغه ترجمانی کوي نو ځکه دا په یو ځای باندې ډیر کارته نبی صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړی او دې حدیث کې چې موږ ګورو اول رسول الله صم زړه ذکر کړه ورپسې بیا نبی هم ژبه ذکر کوي واسالک لسانا صادقا یا الله زه تا نه رښتینه ژبه غواړم رښتینه ژبه چې ما دا ژبه وی وینا کوي خبره کوي بیان کوي گواہی کوي چې د رښتیا او گواہی وکي واسالک لسانا صادقا اورونو انسان باندې د ټولو نه زیات خطر په انسان باندې د ژبه نه ده ګور انسان ته انسان الله ډیر اندامونه ورکړي د ټولو نه خطرناک د ټولو نه زیات خطر چې کیږي هغه د ژبه نه کیږي او انسان ګور
په دې لاس باندې به زه یو کس کله یو کس مقابله هم نشو کولی په لاس باندې بیا د دونه مقابله ډیره مشکله شي د درې خو ناممکنه او څلورو بیا خو ډیره ناممکنه او په ژبې باندې سړی په یو لفظ په یو لحظې کې په یو سیکنډ کې د کروڑونو انسانانو د هغې انسان بدي او هغه بیانوي شي لکه سړی ویره پلانکی قوم پنجابی قوم یا پښتون قوم یا پلانکی کلی د ټول کلی د نرو او ښځو د هغوی بدي هغه ته په یو سیکنډ کې بیان نو ژبه ډېره خطرناکه دی وجه نه یو صحابي راغله سفیان بن عبدالله الثقفي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوه قیمتي سوالونه کړي وو صحابه ډېر قیمتي خلک وو د هغوی خبرې هم قیمتي وي د هغوی سوالونه هم قیمتي وو نو دا صحابي راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوه قیمتي تپوسونه وو سفیان بن عبدالله یو ته دا وفرمایل یا رسول الله اخبرني بعمل یا بامر اعتصم به یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې کار راته وښیه چې کلکې راونیسم کلکې راونیسم په هغې باندې ټینګ شم کلک شم او استقامت به باندې اختیار یو خو راته دا وښیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وویل چې کوم کار کلک رانیوله یو روایت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل قل ربي الله ثم استقم بس دا وویل چې الله مې رب ده بیا په دې باندې کلک شه بس دا خبره دی که کلکه کړه دا مضبوطه دی ونیوه بس بیا تا ته چا ته ضرورت نشته ده خو چې دا خبره اقرار وکړو بیا په باندې کلک شي چې ربي الله رب مې الله ده ثم استقم بیا په دې باندې کلک شه یو روایت کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قل دا ویا آمنت بالله ثم استقم دا څه ویا چې الله باندې مې ایمان را وړی ده او بیا په دې خبره باندې کلک شه بس دا قیمتي خبره او د مسند احمد یا امام دارمی رحمه الله روایت کې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا وی چې الله نه یریږه الله نه یره وکړه اتق الله ثم استقم الله نه یره وکړه په دې باندې کلک شه دا یره باقي وځه لکه څنګه د خلکو مخکې الله نه یره پټ چې شیم الله نه یره کوه الله په ځان باندې حاضر او ناظر کتونکی ګڼه نیونکی ګڼه چې الله ما نیولی شي بس په دې باندې کلک شه نو بس دا د ټولو نه مضبوط امر ده او نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا یو دویم تپوس دا وکړه د صحابي نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابي دویم تپوس دا وکړه چې یا رسول الله ما اخوف ما تخاف علی یا رسول الله بس په دې باندې خو پوه شوم چې کوم شی کلک راونیسم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما باندې د ټولو نه زیات یره ته څه وانه کوي د ټولو نه چې انسان لپاره یره والا شی وي ګوره مونږ د دې نه زیات چې انسان به یره بیمار شي انسان د دې نه ډېره هغه کې یره پلانکی بیماري راته ونه لګي دا پلانکی شتي زما خو را دا پلانکی بیماري ته نه لګي یا د دشمن یره د پلانکی شي یره ډېرې یرې انسان نو دې صحابي وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اخوف ما تخاف علی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما باندې د ټولو نه غټه یاره سخته یاره د ټولو نه څه شي ده حدیث کې دی رسول الله فاخذ لسانه رسول الله د خپل ژبه مبارکه ونیوه او وی فرمایل هذا دا شی انسان ته د ټولو نه زیات خطرناک ده انسان باندې چې یاره کیږي هغه د ژبې دی نه کیږي چې دا ژبه دا بې ځایه استعمال شي په نارواو استعمال شي په دوکې باندې استعمال شي دا د ټولو نه خطرناک ده اخوف ما تخاف د ټولو نه زیاته یاره ده او د ټولو نه لوی دولت هم ورونو دا صحیح ژبه ده صوبان رضی الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد کړی شوی غلام نو دی فرمایي چې د قرآن د آیات نازل شول والذین یک سورہ توبہ څلور دېرشم نمبر آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم رب فرمایي هغه خلک چې سره او سپین جمع کوي لګیا دي ولا ينفقونها في سبيل الله د الله پر لار کې نه خرج کوي بس صرف مال دې د پاره ګټي چې خزانه یې صرف دې د پاره چې بس بینک کې جمع کړي صرف دې د پاره دا چې صندوق کې جمع کی ولا ينفقونها في سبيل الله
او د الله په لار کې ټکه خرج تر نه کوي رب فرمایي فبشرهم بعذاب الیم نبی هم دې خلکو ته د عذاب درناک یې رویر کا یوم یحمى علیها فی نار جهنم امدا خزانه چې زکات هم ته نبی ان ورکړي دا په اور کې ګرمول شي په تقوا به حاجبهم وجنوبهم دا مختندی مخ اڑخونه و ظهورهم دا په داخله شي او توبر فرمایي هذا ما کنستم لانفسکم دا تا خزانه وکنه چې دنیا کې جمع کړو نو دې سزا وسکه دا آیات چې نازل شو صحابه او سره فکر پیدا شو صوبان رضی الله فرمایي په یو سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه حیران شو یا رسول الله او خپل کې دا عرض وکړل چې انزلت فی الذهب والفضه دې سونه او د سپرزرو په باره کې خدا نازل شو او صحابه وی فای المال خیر لو علمنا ای المال خیر کوم ته دا پته ولګي چې د انسان بهترین مال څه شي دا فنتخذه هغه بزان ته ونی سو کله هغه بزان ته مال جوړ کو ای صحابه مقصد دا و چې د مون کومه لوی سرمایه وی بهترین سرمایه چې هغه ځان سره مال دغه نه جوړ کو ځان ته نه هغه حاصل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل افضله د ټولنا افضل غورا او بهترین شی او مال انسان څه شی دا درې سيزونه نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کو دا د بهترین مال لا کدا چاته الله ور کړی وي د انسان ته الله د خزانونو خزانه ور کړی د انسان ته الله د مالونو نه مال ور کړی دا خدا درې سيزونه ک چاته الله ور اولینه څه دا لسان ذاکر ذکر کون کې جواب الله چې چاته ورک ورته دا جواب چې موږ سهار راپورته شو نو په خبرو په غپونو په خبرو په غیبتونو او په لګیا دا جواب استعمالي نو هغه جواب بهترین مال لا د ټولو نه غوړه او افضل مال لسان ذاکر چې هغه د الله یاد کوي د الله یاد څه شي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله تلاوت دا شبه چې چاته الله ویل کې چې هغه ذکر کوي دا د ټولو نه بهترین مال الله د انسان دی دویم چې د ټولو نه افضل مال لا غوره مال لا قلب شاکر شکر کوونکی زړه چې الله چاته ویل زړه الله ور کړی دا خو په دې د الله شکر وباسي الحمدلله رسول الله په یو حدیث کې دی صحابي دا فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي ابو هريره یو کار وکړ د ټولو نه زیات غنی بشي ورضا بما قسم الله لك چې الله څه درکړي په دې باندې خوشاله الحمدلله ما ته الله ډیر سره کړی الله چې څه درکړي په دې باندې راضي شه تكون اغنى الناس ټولو نه زیات غنی وای تا نه جوړ شي ټولو نه زیات غنی هغه نه د چاغه رب کرب ملینیر دا مالدار نه ده دا خو ټولو نه زیات وګی دا ټولو نه لوی مالدار اغنى الناس اغلا ورضا بما قسم الله چې الله سره کړی دي الحمدلله الله ډیر سره کړی په دې باندې رضا په خپل برخه باندې رضا د ټولو نه لوی نو نبی هم فرمایي دا بهترین مال چې چاته الله شکر کوونکی زړه الله ویل چې الحمدلله او دریم نبی هم فرمایي د ټولو نه افضل مال زوجة مؤمنة ایماندار خزدا تعینه علی ایمانه چې هغه د خاوند سره په ایمان کې مدد کوي دا بهترین مال دی انسان ته الله ډیر څه ورکړي ایمان کې څنګه مدد کوي د جمع وخت دا خاوند کور کې ناشته ال خاوند پورته شول جمع وخت سحر مونږ خاوند را پورته کوي تیاروي چې شابه مسجد کې جمع کیږي او ته په کور کې پروت دارنګي خاوند یو کور ته نافرمانی راوړي خزه استاد دې ترغیب ورکوي نه کنه دا خود الله ناراضګي ده په دې خو الله ناراضه کیږي مقصد دی الله په دین کې د دین عمل کولو کې دا خزه مددگار ده دې سړی ته الله ډیر غټ مال ورکړه لوی مالدار انسان ده زوجة مؤمنة تعینه علی ایمانه نو دا ډیر لوی مال نو جبه د پاره سوال زکه دا چې مونږ ته الله داسې ژبه راکړي الله چې په دې تا ذکر کیږي الله تا یاد پې کیږي الله تا صفات پې بیانېږي الله
یا الله مونږ ته داسې ژبه راکړه. او دا ژبه چې دا ورونو چې دا صحیح استعمال شي آخرت نه دنیا کې هم د دې ډېرې فایدې راوځي، ډېرې غټې فایدې راوځي. معاشره کې دا انسان خلکو ته محبوب وي. رسول الله فرمایي بدترین انسان هغه ده، ناکاره انسان هغه ده چې خلک د ژبې د وجې نه پرېږدي، په یو ځای کې ناستې لار دې بدله کړي دې سره چې نه میلاوي وو ښه ده، د خواته چې نه ځو ښه ده. او چې کله ژبه صحیح استعمال شي نو دنیا کې هغه یو فایده دا میلاویږي چې دا انسان خلکو ته الله محبوب کی، دته خلق را جمع کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. یا رسول الله صم کته بد ژبه وای، بد زبان وای، سخت زړه واله وای، لانفضوا من حولك، دا خلق به ټول ته نه خواره شي وای، لاړ وای صحابه پتا نه را جمع کېدل. نو دنیا کې یو فائدہ دا کله عجیب عجیب فائدې دنیا کې د دې صحیح ژبې د استعمال له وجه نه انسان ته ملاوي شي. یو عرب دا هغه کتاب لیکل ابو الحسن الرقام نوم ده، هغه کتاب لیکل د العفو والاعتذار، العفو والاعتذار. پای کې واقعا لیکل حجاج بن یوسف گورنر ادا په علاقې کې بغاوت شو د بادشاہ خلیفہ نه باغیان او خوارجو. دغه یو سرکرد انسان و عامر بن حطان، غایو قسم لیډر او مشر و، خو د حجاج په لاس کې راغله، قیدی راغله. چې کله هغه راوستل شو حجاج ته پیښ شول، یره جی دا عامر بن حطان دا. حجاج بن یوسف سخت غصه شول او د هغه د خولې نه دا الفاظ ووتو چې د دې بدکارې ښځې زوی چې دا سر ته نه لري. دا سخت الفاظ و، سپک الفاظ و. حجاج بن یوسف چې دا وی نو عامر بن حطان چې هغه خارجي و خوارجو نه و، هغه ته وی حجاج بن یوسف اتا مشرانو ته ډیر غلط تربیت کړی ده، کنزلې کول، سپکه وینا کول دا د شریفانو د بهادرو کار نه وي. یو سړی چې عزتمند ده دا به چاته سپکه وینا کنزلې دا د شریفانو کار نه وي، دا د سپکو خلکو کار وي. دا د تربیت کمی. یو انسان چې کنزلې کوي، کور کې کوي، بل ځای کوي، محفل کې کوي، اجرې کې کوي، جماعت کې کوي، یو انسان چې کنزلې کوي د انسان تربیت نه ده شوی په دین باندې، دا شریف انسان نه ده، دا بهادر انسان نه ده چې د کنزلې کوي. هغه ته وی عامر بن حطان چې تا مشرانو ته ډیر غلط تربیت کړی ده، اتا د ما متعلق حکم اسم کړی چې دا مړ کو امر نه علاوه ته ما سره کولې ته زم تا ته دې په جواب کې کنزلې کولې شمه، دغه الفاظ ته ویلې شمه، خو کنزلې کول دا د شریفانو د بهادرو خلکو کار نه. حجاج بن یوسف په دې باندې سخت شرمنده شو، دغه مخالفات ونه ویګر سر ښکته کړه او ته وایي چې تا سره احسان کېدلی شي، مقصد دې پرېږدم آزادول ځان غواړي. هغه وایي چې او حجاج بن یوسف ته اسب هم راوغوښته، خرچه یې ورکړه چې موږ د علاقې نه بالکل وځو بار شو. دې چې کله لاړه خوارج مخې ته ویرولو هغه ډله د خپل ډله او ته وایي چې تا ته الله ازادي دیر کړله، حجاج نه در کړی. نو راځه اوس به د سر نه دوباره د خلاف به اوس بیا مهم جنگ شروع کوو. عامر بن حطان ته وشي نه او چې وجه هغه ته چې وجه دا ده چې حجاج احسان چې دای ما لسونه خپې وتړلو، هغه ما باندې دا احسان وکړو چې ما زه مرګ اډر وکړو بیا ختم کړه، ما ته ازادي راکړه، نو ما لاس خپې هغه تړلي، هغه خلاف زه نه جنګېږم. اوس په هر صورت دنیا کې هم د دې فایده میلاویږي چې کله انسان دا ژبه صحیح استعمالوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خزانه ګڼلې ده چې دا سوال وکړه چې اللهم اسألک لسانا صادقا، تا یو لویه خزانه ځان سره جمع کړه، دا ځان ته جمع کول پکار. شکل ابن حمید هغه وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم او ما ورته یا رسول الله علمني تعوذا اتعوذ به. اے د الله رسول سلام ما ته د پناهي کلمات خو څنګه ز پناهي وغواړم، څنګه وغواړم؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 15 شیزونه وای دینه پناه الله نه غواړه، الله نه غواړه چې الله ما دینه بچ کی. اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی، یا الله د سترګو د شر نه ما بچ کی، سمعی د غوګونو د شر نه بچ کی، ومن شر بصری، یا الله د سترګو د شر نه بچ کی، ومن شر لسانی، یا الله د ژبې د شر نه بچ کی. دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه. ومن شر قلبی، یا الله د زړه د شر نه بچ کی. ګوره زړه او ژبه سره یو ځای کړه. او ومن شر منی، یعنی فرجه، یا الله د شرمګاه د شر نه. د 15 شرونو نه دا هغه دعا ده چې عام اوقاتو سره ویل شي. اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی، یا الله د غوګونو د شر نه پناه غواړم پتا. ومن بصر شر بصری، سترګو د شر نه پناه غواړم پتا باندې. ومن شر لسانی، یا الله د ژبې د شر نه پناه غواړم پتا باندې. ومن شر قلبی، یا الله د زړه د شر نه پناه غواړم. ومن شر منی، یعنی فرج، یا الله د شرمګاه د شر نه پناه غواړم، یا الله دې پرده مو. دا به سړی دعا غواړي. شکل ابن حمید تعوذ غوښتی و، نبی صلی الله علیه وسلم دا 15 ښودلي وو، خو ژبه په هغې کې شامله ده، ځکه ژبه ډېر اهم کردار ده ورونو. الله رب العالمین مو تاسو ژبو د ټولو اعضاو الله حفاظت وکړي.